په هیواد کې د الکترونیکي دروازو لومړنۍ او ستره پروژه لس عبوري سرکونه لري چې شپږ د تلو لرو موږ څلور د راتلو. د دې پروژې پیل څه وخت شوی دی او تر اوسه پورې مو کارونه څومره پر مخ باندې تللي دي؟ یو میسج ورته راځي چې ته په دې دروازې باندې تیر شوی دومره روپۍ درنه کټ شوی. این ساختمان که فعلا شما درش کار میکنین این به خاطر چی جور میشه؟ دوه 2015 کال د اگست په شلم باندې د دې پروژې افتتاح وشوه. شما چند نفر در این جای کار میکنین در این ساختمان؟ دا په ټول په سیستم کې درج وي د لارې یو ځان ته لایحه معلومه ده چې د دې نه په کار د څومره روپۍ کټ کې. تاسو دلته د کیفیت د کنټرول لپاره څه لرئ په نظر کې؟ د بخښونکي او مهربانه ذات په سپیڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او یوه ښه ورځ مو پیل کړې وي. درنو هیوادوالو، تاسو شاید د الکترونیکي او برقي دروازو نوم په نوره نړۍ کې اورېدلی وي او همداشان د نړۍ په ټکنالوژۍ باندې د سنبالېدو خبرونه مو له رسنیو اورېدلي، خو په هیواد کې دغه ډول چارې تر اوسه پورې تر سترګو شوي نه دي. دا لومړی ځل دی چې د هیواد په داخل کې یوه برقي او الکترونیکي دروازه جوړیږي. دا د هیواد تر ټولو مهمه ترانزیتي لاره ده. د کابل شرقي دروازه د پلچرخي سیمه دلته د ترانسپورت د وزارت له لوري ټاکل شوې ده چې د برقي دروازو د جوړېدلو چارې تر سره شي او اوس یې عملاً کار دلته جریان لري. په تیر کې موږ دغه ډول برقي او الکترونیکي دروازې نه درلودلې د هیواد په داخل کې، له نیکه مرغه چې د هیواد په ارامېدو سره او د امن په راتلو سره دغه دی چې دغه ډول سترې پروژې د هیواد په داخل کې ترسره کیږي او دا د هیوادوالو لپاره د خوښۍ زیری ده او دا څرګندوي چې موږ په راتلونکي کلونو کې کولی شو چې له نړۍ سره سیال شو. موږ دلته په دې خاطر راغلو تر څو پورې د دغه پروژې په مختلفو اړخونو باندې تاسو ته معلومات وړاندې کړو، د دې پروژې د انجینر صاحبانو سره وغږیږو، همداشان د دې پروژې د کارمندانو او کارکونکو سره وغږیږو، همداشان د دوی احساسات راواخلو چې دغه ډول پروژې عملي کېدل د هیواد په داخل کې څومره مؤثر دي او څومره اهمیت یې زیات دی او همداشان په دې باندې وغږیږو چې دغه پروژه څه وخت بشپړیږي او څه وخت له خیره سره ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي او له دې وروسته زموږ ټول هیوادوال له دغه ډول دروازو سره اشنا کیږي او کولی شي چې په راحتۍ باندې د ترانزیت په برخه کې خپل چارې په اسانۍ او په راحتۍ سره ترسره کړي. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د کابل جلال آباد لاره د هیواد یو له مهمو او حیاتي لارو څخه شمیرل کیږي. دا د ترانزیت په برخه کې د هیواد یو له سترو لارو څخه ګڼل کیږي او له نیکه مرغه چې دغه ډول تدابیر پکې نیول شوي دي او انشاءالله چې دغه لاره به په الکترونیکي او په برقي دروازو باندې سمبالیږي چې له دې وروسته به د ترانزیت په برخه کې ستونزې په بشپړ ډول باندې حلیږي او زموږ هیوادوال به له ستونزو څخه خلاصیږي چې په تیر کې درلودلې او انشاءالله چې موږ هم کوښښ کوو چې له دغه ډول پروژو څخه تاسو ته انځوریز راپورونه وړاندې کړو تر څو پورې تاسو د هیواد د آبادۍ او د پرمختګ له مهمو موضوعاتو څخه خبر کړو. موږ هم ورځو خپله خپرونه پیلوو.
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ خیر راغلی د دې پروژې له محترم انجینر صاحب سره ولاړ یو چې د دې پروژې مشر انجینر دی او دلته د دې پروژې هغه مسؤلیت ورله غاړه ده انجینر صاحب خان محمد غروال له دوی سره به د دې پروژې په ټولو اړخونو باندې غږیږو چې څومره یې کار پر مخ باندې تللی او د دې پروژې هغه اهمیت څه دی په اوس وخت کې اړتیا څه ده. السلام علیکم انجینر صاحب ستړي مشئ. علیکم سلام. خیر راغلی. خیر دی. ډېره مننه انجینر صاحب. لومړی خو له تاسې نه ډېره زیاته مننه چې دغه ډول پروژې دلته په هیواد کې عملي کوئ. واقعیت هم په اوسنۍ عصري نړۍ کې دغه ډول ګامونه اخیستل د افغانستان په داخل کې دا نو یوه ستره لاسته راوړنه ده. له تاسې نه ډېره زیاته مننه. انجینر صاحب د دې پروژې پیل څه وخت شوی دی او تر اوسه پورې مو کارونه څومره پر مخ باندې تللي دي؟ د لوی څښتن تعالی په سپېڅلې نامه تاسو نه همیشه مونږ ښه راغلاست درته وایو او خوشحاله یو چې همیشه تاسو راغلي یئ د انکشافي پروژو پوښتنه م کړې دی او خلکو ته م زموږ غږ رسولی دی. که تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دې پروژې شروع د 2025 کال د اګست په شلم باندې د دې پروژې افتتاح وشوه. بس مغې تاریخ باندې زموږ کارونه پیل شول او تر دې دمه خوشبختانه ووایم چې موږ وتوانېدلو چې تقریبا 10 تر 15% پورې د دې پروژې کارونه پر مخ لاړ شي سره له دې چې د ډېرو زیاتو ستونزو سره موږ مخامخ یو. که چېرته موږ دغه اجتماعي مشکلات نه وای یا اداري مشکلات نه وای تخنیکي مشکلات نه وای په پروژه کې نو زه مطمئن وم چې د پروژې به اوس تاسو په افتتاح شاهد وای. خو متاسفانه چې په پروژه کې تاسو خپل معلومات شته ده چې اوله د استملاک مسله ډیره مهمه ده. موږ چې کله دلته کارونه شروع کړو صحیح دی چې د ترانسپورت وزارت موږ ته ویلي و چې د استملاک د دې پروژې شوی دی هیڅ مشکل نشته. خو متاسفانه چې کله موږ راغلو د استملاک مسایل تر دې دمه پاتې دي. هغه خواته موږ د پروژې تقریبا په 50% ایریا کې کار شروع کړی دی. هغه هم کله بند کله سٹارټ ځکه چې زموږ د 50% ایریا د پروژې چې کومه ده په دې کې موږ د فایدامي وزارت ترازو څنګه لرو چې هلته ترازو نصب ده نو هغوی مو وخت نه وخت ډېر مزاحمت کوي. حتی د 2025 کال د 11 میاشتې په 11 تاریخ باندې چې زموږ کارونه بند کړي وو موږ ته د کار اجازه نه راکوله. تر دغه اختر نه وروسته تقریبا یو 15-14 ورځې کېږي چې موږ عملي کارونه بیا دوباره شروع کړل. ډېر زیاته مننه انجینر صاحب. که دا راته په اوس وخت کې الکترونیکي دروازې یا برقي دروازې چې موږ په عامه اصطلاح ورته وایو څومره اړینې دي د هیواد په داخل کې ځکه دا یوه نوې موضوع ده چې په هیواد کې رامنځته شوې. په تېر کې موږ دغه ډول نمونه نه ولیدلې او خصوصا موږ چې کومه شرقي دروازه ده یا ختیځه دروازه ده د کابل دلته څومره اړینه ده دغه موضوع؟ لس عبوري سرکونه لري چې شپږ د تلو لرو موږ څلور د راتلو یعنی شپږ د کابل نه جلال آباد سیټ ته او څلور بیا د جلال آباد نه کابل سیټ ته. دا به ټول انجینر صاحب په برقي دروازو سمبالي؟ دا به ټول سمبالوي. فعلا کې موږ جوړو دا ټول ولې د ترانسپورت وزارت د کرایې یا د هغه خپل عوایدو د طرز العمل مطابق موږ صرف د رفت موټرونه عواید راټولو د هغوی نه ټیکس اخلو. آمد کې موږ کار نشته ولې جوړوو یې په پلان کې دی. موږ سره له دې لسو لاینونو موږ اداري تعمیر لرو لکه تاسو چې وینئ 5 منزله اداري تعمیر دی. همدارنګه دلته جومات لرو تشنبونه لرو د نارینه او د زنانه او دپاره جدا ترازو دپاره ځای مشخص شوی دی چې وزارت فایدامه کولی شي دلته خپله ترازو ولګوي. همدارنګه د اوورلوډ موادو د تخلیه دپاره چې هغوی کله د اضافه بار مواد تخلیه کوي هغې دپاره موږ دغه ګدام په نظر کې نیولی چې هغه مواد هم ضایع نشي. همدارنګه دلته رستورانت لرو کافي شاپ لرو په دې ځای کې سوپر مارکیټ لرو کانټینونه لرو چې انشاءالله په نړیواله سټنډرډ به جوړیږي. انجینر صاحب ډېر ښه موضوعات ته مې اشاره وکړله. موږ ځینې وخت که وګورو د کابل جلال آباد دا یو داسې لاره ده چې ترانسپورتي لاره ده او اکثره دلته د زموږ شرقي ولایت نه چې کوم هغه واردات او صادرات تر سره کیږي په همدې لاره باندې تر سره کیږي مرکز کابل ته او اکثره دغه سرکونه د ډیر مال د بارولو یا د موټر د ډیر زیات بار له امله
ځینې ستونزې د سړک په منځ کې رامنځته کېدلې دا هم یو مثبت ګام دی چې دلته اخیستل شوی دی او دغه موارد ټول په نظر کې نیول شوي. تاسو د رستورانت یادونه وکړله، همداسې د مسجد یادونه وکړله، دا هم ستاسو په پروژه کې موجود و او که نه دا د خپل ترانسپورت د وزارت له لوري دا خو زمونږ په عمومي پلان کې شامل دي دغه شیونه چې کوم ما یادوري وکړه دا زمونږ عمومي پلان چې کوم دی په دې پلان کې شامل دي. دا زمونږ مسؤلیت دی چې موږ یې جوړ کړو. دا ټول د پروژې یوه برخه ده. دا د پروژې یوه برخه ده. جومات تیار ده، جوړ ده، ان شاء الله صرف هغه ګنبد دا کارونه پاتې دي، تشنابونه جوړ دي، رستورانتونه چې کوم دي چون زمون کار بند شوی و کنه د ادارات لخوا نه او د استملاک مسایلو کې بند و هغه مشورونه د کړه هغه د پروژې په اخر کې هغه ځایونو کې رستورانت هم جوړیږي، سوپرمارکیټ هم جوړیږي، کافي شاپ هم جوړیږي، ټیک شاپ هم جوړیږي، مسترخانه. نو دغه موارد دي چې دا موږ په پلان کې لرو چې ان شاء الله زری شروع کړو. انجینر صاحب دا راته وایي څه وخت به له خیره دغه پروژه بشپړېږي او هغه مهالویش تاسو ټاکل شوی دی د ترانسپورت او هوانوردۍ د وزارت یا ترانسپورت د وزارت له لوري هغه تاسو عملي کولی شئ دلته په همغه وخت به تاسو د پروژه وسپارلی شئ ګټه اخیستنې ته؟ ان شاء الله زه مطمئن یم. کوم وخت چې موږ ته راکړل شوی دی 315 کاري ورځې دي. زموږ په قرارداد کې 315 کاري ورځې لیکل شوي دي. چون زمون کارونه ډیر وزنډیدل د خلکو لخوا نه بند او توقف وو. دا زمون د قرارداد برخه نشي کېدل چې هغه توقف کوم وخت دی. دا به زمون د قرارداد نه وځي. و زه مطمئن یم چې کچیرته موږ ته د کار چانس راکړل شي موږ په شپږ میاشتو کې دا پروژه تکمیل وځکه دا ساختمان چې تاسو ګورئ دا موږ په 2 میاشتو کې تکمیل کړی سره د نورو ساختمانونو په جومات دی که رستورانت دی که وبخښئ که د ګودام دی دا موږ صرف په 2 میاشتو کې تکمیل کړي دي. نو نور دا واړه کارونه چې کوم دي دلته موږ یو غټ کینوپي لرو تقریبا 50 متره 80 متره طول لري چې دې کې د دې لاندې بیا زمونږ غرفې دي سټیل سټرکچر ورته وایي. د دې ټول ایلیمنټس چې کوم دي کپای دي کا ګاډر دي هغه سچنلی دي دا ټول موږ جوړ کړي دي تیار سره پراوړو دلته نه ټوبوټ کړو نور زمون کار هوایي ته تقریبا برابرېږي سمبال دی. ډېر ښه انجینر صاحب که د کیفیت د کنټرول برخه په اړه راته ووایاست که تاسو دلته د کیفیت د کنټرول لپاره څه لرئ په نظر کې؟ و بالکل موږ باقاعده د وزارت ترانسپورت خپل داسې یو طرز العمل لري چې په هر پروژه کې چې کوم لازم سټاف دی هغه زموږ نه مخکې د یازرایي دی هغې نه انټرویو اخلي سیویګانې ګوري انټرویو اخلي د هغوی پاس پرفارمنس ګوري که چیرې هغه د دوی ریکوایرمنټ مطابق و نو بیا استخدامولو ته موږ ته اجازه راکوي چې هغه استخدام کو که د هغې مطابق نه و د دوی ریکوایرمنټ بیا موږ ته اجازه نه راکوي. اوس دلته موږ شخصا زما په شمول تقریبا 9 کسان نور انجینران لرو چې سرویر دی کوانټیټي سرویر دی کوالټي کنټرول انجینیر دی همداشې سیفټي انجینر دی سټرکچر انجینر دی او د لابراتوار بخش کوم دی هغې کې د لابراتوار هر یو کار چې کیږي هغه مکمل ټیسټ کیږي. د ټیسټونو نه چې کله ټیسټونه پاس شو د وزارت د انجینرانو د نظارت کننده د ټیم په حضور کې ټیسټ کیږي چې کله ټیسټ پاس شو موږ ته مخته د کار اجازه راکوي چې ټیسټونه پاس نه موږ ته مخکې د کار اجازه نه راکوي. انجینر صاحب محترم که وګورو څنګ کې د کابل سیند هم دلته دی څو ورځې وړاندې ډېر زیات سیلابونه هم راغلي د سیند سطح هم رالوړه شوې د اوبو سطح ډېره رالوړه شوې وه. تاسې د دغه ځای لپاره څه په نظر کې نیولي تر څو پورې دغه د سیند د سطحې د لوړېدو سره دغلته څه ستونزې را پیدا نه شي؟ هو بالکل موږ تاسو ګورئ دغه دیوال چې ښکاري سټون مسنري استنادي دیوال دی دا موږ ډېر په لوړ کیفیت جوړ کړی دی. لاندې نه که درته وایم د دې عرض 15 متره او 80 سانتي موږ رانیولی دی پاس سر چې رارسیږي 1 متر او 80 سانتي پاتې شوی دی یعنی تقریبا 3.5 متره تر 4 متره ارتفاع پورې دا دیوال موږ جوړ کړی دی چې 2.5 متره لاندې د سیند د سطحې نه 2 متره لاندې دی او د نور پورته راجګ شوی دی. نو موږ ډېر قوي دیوال جوړ کړی دی د ان شاء الله د طبيعي حوادثو په مقابل کې موږ خپل حفاظت کړی دی توکل په خدای. ډېره مننه انجینر صاحب که دا راته ووایاست په اوس وخت کې په دغه پروژه کې څومره تخنیکي انجینر صاحبان تخنیکي پرسونل یا که تخنیکي نیرو ورته وایو دوی او همداشان کاري نیرو موجوده ده او په کار باندې فعلا بوخت دي؟ حدودا 15 تر 50 پورې زمونږ اوس پرسونل تخنیکي او فني پرسونل تخنیکي فني او غیر فني پرسونل دا اوس موږ سره موجود دي او په مستقیم ډول دومره کسان دي په غیر مستقیم ډول
لکه فرض مثال مونږ ته تیږه راځي یا کرش مواد راځي یا فرض مثال نور مواد چې د ساختمان د پروژې د ساختماني چارو کوم سره مرسته کوي په غیر مستقیم ډول ډیر کسان په دې کې شامل دي شي په مستقیم ډول اوس مونږ سره 55 نه تر 50 پورې کسان دي ډیر زیاته من انجینر سره فقط یو ورستۍ پوښتنه دغه ډول پروژې عملي کېدل چې د برقي دروازو دغه پروژې دي د دې اهمیت څومره دی په اوس وخت خو تا ته خپل پته ده چې دا ډیر اهمیت لري د که تخنیکی لنګا نه وای یو خو زمونږ هغه تخنیکی سیستم چې کوم دی موږ د نور نړۍ نه کار څومره ورسته پاتې یو خو دا یو داسې ټکنالوژي دی چې دا عملی شي زمونږ ټول خلک د دې شي سره داسې عادت کیږي چې یاره موږ هم توانایي لرو یو څه کولای شو ځکه کچېره د سیستم تاسو د دې دروازې وګورئ چې فرض مثال د یو موټر نه دا سره هم ته د پیسې را جمع کوي د دې سیستم دا شی دی چې مونږ درې سټیج په نظر کې ورته نیولې چې اول مونږ منول اگر خلک به بلد وي د دروازې سره خو چې څوک بلد نه وي د ډریوران هغه نه مونږ منول پیسې راټولو خو ورته وایي چې وروره دویم ځل به ته حتمن زی اکاونټ بخلاصي د تا اکاونټ سره کارت به ورکوي کنه هغه کارت به راځي دلته ماشين کې خلکی کې دوی د کارت نه به اتوماتیک څومره طرز العمل د لایحه د هغه چې د فیس ته دا به ورنه کټ کیږي او په دریم سټیپ کې بیا دا شې دی چې فول اتوماتیک چکم دی کنه فول اتوماتیک به دا سی وی چې کله ډرایور راځي په شیشه باندې په یو ټیک لګیدلې او دی هغه د پلیټ چکم دی دا به موږ سره په سیستم کې درج وي د ټول ترانسپورت چکم دی کاوړو کې ترانسپورت دی کاغټ دی دا په ټول په سیستم کې درج وي د لارې او ځان ته لایحه معلومه ده چې د دینه په کار د څومره روپۍ کټ کې او د ټیکسیانو ځان ته لایحه معلومه ده چې د دینه سیستم څومره روپۍ کټ کې دای په ځان خبرم نه د دنه لکه مونږ تاسو نه چې د کریډټ موبایل ته کریډټ اچو لس پیسه د کټ کیږي کنه دی هغه په هر ځل لو باندې دروازې باندې چې تیریږي هغه بوم ورته جګیږي د اکاونټ نو پیسې کټ کیږي بیا به ته په موبایل کې یو میسج ورته راځي چې ته په دې دروازې باندې تیر شوی دومره روپۍ درنه کټ شوی انجینر صاحب ډیره یو ښایسته موضوع ته اشاره وکړه شاید زما د خبرونې په جریان کې دا یاد وتلی واقعیت هم زموږ ډیره هیوادوال دغه مسایلو سره آشنا نه دي ځکه په هیواد کې دغه ډول نمونه دروازې موږ نه درلودلې او دغه د چې تاسو ان شاء الله چې معلومات هم کامل او کافي معلومات په دې اړه باندې ورکړه واقعیت هم چې لدی ورسته وکول شو چې دغه ډول دروازې او همداشن هم دغه ډول سیستمونه چې په نور نړۍ کې فعال دي او د هیواد په داخل کې هم ولرو انجینر صاحب محترم ورسته پیغام واورو تاسو ورسته پیغام وڅی زمون پیغام دا دی چې د افغانستان یو لويشت خاورم چې آبادیږي په کار د پدې باندې فخر وکړو او ټول خلکو نه خواهش زما ده چې په انکشافي پروژو د پرمختګ معنی نشي ځکه چې موږ ډیر زیات وکړی دلو کچېره موږ نه وای کړی دلې دا د استملاک مسایل خو په ډیر ځای کې راځي دا چې خلک دي چې تقریبا لس منزله کورونه یا مارکیټونه په سرکونو کې ولاړل خپويږي په دې باندې چې دا ځای مچپکیږي د پروژې انکشافي پروژې د معنی نشو ځکه استملاک مسایل خدا سي نه چې په یو ورځ پیسې ټولې تا ته درکې بس لاړ خلاص دا اداري پروسیجر لري زما خواهش ته خلکو نام داده چې په کوم ځای باندې سرک تیریږي چې معنی ونه ګرځي ډیر زیات من انجینر صاحب واقعیت هم ډیر د خوخي احساس کوم چې تاسو غوند انجینر صاحبان موږ دلته د هیواد په داخل کې لرو او عملاً د هیواد په آبادی کې یو ستر رول لوبي ډیر زیات من انجینر الله مبارک لره ډیر زیات من خوشاله الله مبارک ډیر زیات من خوشاله الله خوشاله لره درنو هیوادوالو دا هغه اشخاص دي چې د هیواد په داخل کې دلته روزل شوی زده کړې ترلاسه کړې دي او بیرته د دې هیواد د آبادی لپاره ستر ګامونه اخلي سختي تیری دلته هڅه وهان کوي خپل د هیواد له دغه خاورې نه ګټه اخیستې ده او بیرته په همدې خاوره کې د خدمت لپاره جوګه شوي دي او راپورته شوي هم دلته کار کوي زموږ هم له ټولو هیوادوالو څخه هیله دا ده چې دغه ډول خلکو د ځان لپاره الګو وګرځوي او وکولی شي چې د هیواد په آبادۍ کې یو مثبت رول ولوبوي موږ هم چې کله دلته راتللو شاوخوا چې مو کتلې د سرک په دواړو اړخونو کې هر ځای آبادی روانه ده د سرک د جوړولو همدا شان د نورو انکشافي پروژو برخې روانې دي او کار پرې عملاً جریان لري که وګورو د کابل په ټولو سیمو کې دغه ډول انکشافي پروژې تاسو لیدلی شئ او دا د همدې ځوانانو د لاس برکت دی او د همدې ځوانانو د زحماتو نتیجه ده چې اوس د هیواد په داخل کې موږ دغه ډول معیاري پروژې وینو او ان شاء الله چې
پر راتلونکو کلونو کې به دغه پروژې لا هم زیاتېږي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. دلته په یوه بله ودانۍ کې ولاړ یو، په همدې پروژه کې موجود ده او دلته تقریبا یو څه چارې پر مخ باندې تللي. له ما سره په څنګ کې استاد ولاړ دی چې دی هم ګیلکار دی او دغه کارونه پر مخ باندې وړي. سلام علیکم. سلام استاد. جور سی بخیر. اول خوش هستی؟ صحتتان خوب است؟ سلامت باشین. نامتان چیست؟ نام من مهدی است. مهدی جان، این ساختمان که فعلا شما درش کار میکنین این به خاطر چی جور میشه؟ این به خاطر چی است؟ کلان یکی جرم اینجا خو تشنابایش است این منطقه. این منطقه تشناباست. این کلان برای زمین چی است؟ این عوارضی میگه نمی که از این موترها که رفت آمد میکنه از اینجا چی میگه مالیات و چیزا میگیره دیگه. این فعلا این چی کسی می خود تشنابایش است دیگه. اون طرف تشنابای اصلی است، این طرف که از استنجا جای است، اینجا وضو جای است دیگه. ما فعلا در اینجا قرار داریم دیگه اساسا اون طرف است. تقریبا دو قسمت شده می ساختمان نه. بله. اون طرف هم است، یکیش این طرف است، در وسطش یک دیوار است. بله. و اینجا وضوخانه است. اونجا به خاطر چیست اون طرفش؟ اون طرف هم به همین شکل است و یکم خردتر است. اون طرف زنانه است، این طرف مردانه است. خوب یعنی هر دو بخش در نظر گرفته شده. بله کاملا هر دو بخش. چقدر کارهایتان پیش رفته؟ کار ما دیگه تقریبا کارهای سفتکاری ایناش خلاص شده دیگه. حال برای کارهای برقکاری و نلکشی و چیزایش مانده که من نلکشی و برقکاری آنش که تمام شده باز همی گپای کاشی و چیزایش شروع میشه. پلاستر و بعد از پلاستر و کاشی و چیزایش شروع میشه. بله. به نظرت کارهایتان که اینجا پیش میبرین چقدر اطمینانی هست، یعنی از نگاه کیفیت؟ از لحاظ کیفیت اینجا استاندارد است. استاندارد است. اما انجینرها که کار میکنه کلشان دیگه خودی ما کار میکنیم استاندارد است کاملا. این دیگه مشکل کیفیتی چیزا نداره. استاندارد. اینجا برای چیز نظارت میان کیفیت چک میکنن؟ بله. ما خودم گرچه خیلی وقت اینجا نبودم ولی چند بارایی که دیدیم همینجا نفر چی است انجینرها از هر بخش میآیه اینجا میبینند کار نظارت دارن. چی تو کامل نظارت کامل داره. شما چند نفر در جای کار میکنید در این ساختمان؟ ما خودم که بخش می سفتکاری و خشتکاری چیزایش هست فعلا. دیگه نفر زیاد است. هر بخش بخش داره. پلاسترکار جداست، مثلا نلدوان جداست، هر کس بخش خود کار میکنه. خب رستوران باز کدام طرف است؟ رستوران نقشه دقیق شما نپرسیدم. او کس یکم او طرف ساز است. بله. وضوخانه و مسجد است دیگه. بله اینجا وضوخانه است، این طرف مسجد است. دقیق پشت سر ما. دقیق پشت سر ما. از اینجا شاید کم ببینیم معلوم میشه. خب. همین دروازه برقی که فعلا نمی پروژهش دیگه جریان داره دیگه. به نظر من که دیگه کلا همین نیازهای مردم که اینجا نیاز است، هر چیز که نیاز می داشته باشه دیگه در اینجا مهیا است دیگه. بله واش در نظر گرفته شده. مطرحیش از اولی که شده کلی چیزا در نظر گرفته. من خودم که بعضی کارهایش که چک میکردم که کلی چیز در نظر گرفته شده که کدام کم و کاسی نباشه. خب مواد اولیه که شما استفاده میکنین مثلا ریگ و مساله خشت و چیزا با وقت میرسه براتون؟ بله خوب است. مسئول خرید و چیزا که از خوب است که برش بگویه دیگه در زودترین وقت برای ما میرسونه. در چه وقت انشالله که تمام خواهد شد کارتون؟ والله دقیقش خوب باید انجینرها بگویه ولی به نظر من یعنی منظور شما که کل کارش تکمیل کل کارهایی که مربوط شما میشه در می ساختمان مربوط ما که میشه زیاد نمونده. من فعلا در سمت انباری کار میکنم. یعنی انباری و خشتکاری او انجام میتم. کار من فعلا اونجا زیاد نمونده. نهایت یک هفته مونده. ان شاء الله تکمیل. ان شاء الله تا یک هفته دیگه تکمیل است. بس بخش دیگه می کار شروع میکنه. این دفعه بخش دیگه می کار میکنه. مثلا نلدوان برقی، پلاسترکار یا یک بخشای دیگه که مربوط خب همینجا که ما شما وضوخانه داریم جایی که میبینیم به نظرت همین معیاری است؟ بله اینا یک از اول طراحیش طبق نقشه است، طبق اصول است. اون نقشه چیزی که برای ما داده
انجینیر سے بر ما میگه، ما خود ما اندازه رو روی نقشه که میبینیم امور رو به مو اندازه تطبیق میکنیم که این تو نیست که مثلا کم و زیاد شوه یا چی. خوب به خاطر که بعد ناظر بیایه یا کسی که مسئول بیایه که بپرسه چرا این رقم است و یک جواب باشه که چه رقم است. بدون شک. زنده باشین. تشکر. بسیار بسیار زیاد تشکر از شما که اینجا زحمت میکشین، کار میکنین، یک لقمه نان حلال هم پیدا میکنین و یک دیگه که دیگه پیشرفت وطن هم است. ان شاء الله زنده باش. بخیر باش. درنو لیدونکو لکه څنګه چې وکتل دا اودس خانه ده چې د نارینه‌و لپاره جوړه شوې ده، په څنګ کې منظم تشنابونو لپاره ځای جوړ شوی دی، همداشان د اودس خانې لپاره چې څه هم اړتیا دلته موجوده ده او هغه مسافر چې له دغه لارې نه به تګ راتګ کوي هغه ټول موضوعات دلته په نظر کې نیول شوي دي او یو بشپړ ځای دلته موجود دی چې هغه مسافر چې د دې ځای څخه تګ راتګ کوي هغې هم له ستونزو سره مخامخ نشي. که زما شاته تاسې وګورئ دغه نو مسجد دی چې د مسافرو لپاره جوړ شوی دی او هغه مسافر چې دلته راځي د مسجد انتظام په بشپړ ډول باندې شوی دی او که وګورو د دې دغه ډانچه یا اسکلیټ ټول رغېدلی دی، دیوالونه هم شوي دي او انشاءالله چې کارونه به نور هم پر مخ باندې ځي. لکه څنګه چې تاسې وکتل دلته کار جریان لري، د دې کار په خلاصېدو سره به د مسجد کارونه هم له خیره سره شروع کیږي چې تر ډیره پورې کار په مخ باندې تللی. تاسې په د وروستیو ورځو کې په هیواد کې د بارانونو شاهدان وي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې بارانونه ورېدلي دي او دغه چارې یو څه ځنډولې وي، ځکه دا بیرونی کار دی او په هغه وخت کې چې باران ورېږي نو بیا د ساختماني کارونو هغه چارې په منظم شکل باندې په مخ نه ځي او یو څه له ستونزو سره مخامخ کېږي، هغه ډول چې اړینه ده هغه ډول کلک نه راځي. نو په دې خاطر باندې یو څه وخت دغه کارونه ځنډېدلي وو چې انشاءالله اوس بیرته پیل شوي دي او اوس هم نن هم ورېځ ده، اسمان ورېځ دی او د باران اټکل هم شوی دی، خو بیا هم دلته زموږ دغه هیوادوال چې دلته په کار باندې بوخت دي او دغه پروژې کارکوونکي دي دوی عملاً راځي هره ورځ خپل کارونه پر مخ باندې په منظم شکل باندې وړي. موږ هم چې کله دلته راتللو نو شاوخوا دغه سیمې چې تاسې ګورئ دلته په دیوالونو باندې د ښاروالۍ له لوري د استملاک لپاره ځینې نښې شوي وي او همداشان که وګورئ دغلته ویاله هم یو دانه جوړه شوې ده چې ډیره منظم شکل باندې جوړه شوې ده او همداشان دغه ځایونه د دغه دروازې لپاره تخریب شوي دي چې له خیره سره بیرته د رغېدلو چارې به شروع کیږي او په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله چې د دې پروژې د ګټې اخیستنې چارې هم ترسره کیږي او زموږ هیوادوال به په راحته زړه باندې له خیره سره له دې دروازې څخه تګ راتګ کوي او نور به له ستونزو سره مخ نه یې. درنو لیدونکو نور مو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي په دې هیله چې زموږ راټول شوي مطالب ستاسو د پام وړ ګرځېدلي وي. تر بلې هغې چې زامن الحق امیني ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.